السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې خلک د لمانځه څخه بعد پر سر لاس کښېږدي او څه وایي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، انس بن مالک رضی الله مبارک څخه روایت دی، وایي کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لمونځ وکړي د لمانځه څخه چې به فارغه سو، بیا به یې راسته لاس پر سر باندې کښېښوی، دا دعا به یې ویله او سر به یې په مسح کوي: بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم ذهب عني الهم والحزن. او دغه رنګ به پر مخ باندې هم راتېر کړي. حدیث رقم 14901 صفحه 107 مجموع زوائد جلد 10. نو محترمه، دا یو مسنون عمل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړی دی، نو باید هر مؤمن وکړي او که چا کاوه په هغه پسې بد مه وایاست، ګناهګاره کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.